دماغ الله انسان له ورکړي که یو رک پکې خوا دې خوا شو بیا انسان خپل ځان هم نه پیژني. دلته کې خو پروډیوسر جیب ته خلک غلي وي وایي څومره چې موږ بار ناست یو که نه نو بس خرچه خو په پروډیوسر ده نو لحاظه دلته دا نشته هسې دروغو پکې کهاني به ټیک وي د دروغو پکې ورته ګوتې وایي راوایي او دلته موږ ناست یو دا یاد ساتئ ما هغه ورځ چیما صاحب ته ویلي بیا چیما صاحب ته به ډېر فلمونه جوړ کړي خو داسې فلم به بیا تم نشي جوړولی د هغې وجه ده چې ممتاز علي خان صاحب ډېر فلمونه جوړ کړه خو د اوربل نن هم یادېږي. که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دي لکه ستوري د اسمان شي. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې یو داسې ستوری، یو داسې نوم چې په ډیرو فلمانو کې د ډایلاګس او د کهانۍ پکچرای سوی ده، تاسو خوند باندې اخیستی دی، کتلیم دی. سید تاکالی صاحب، سید تاکالی صاحب سره قربان د جانان فلم په حواله او د ټولو کهانیانو په حواله تفصیلي مرکه کول غواړو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې سید تاکالی صاحب ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. السلام علیکم، څنګه حال دی جی؟ ښه وطن چینل والو خو شکریه چې تاسو یاد کما مونږ لري ټایم راکو او بیا ستاسو د کراچۍ والو ورته زما ډېر سلامونه. کراچۍ کې زموږ ډېر ښه مینهوال دي، دوستان هم دي، بلکې خپلوان هم پکې شته او د هغې نه پس خپلو مینهوالو ته السلام علیکم. څنګه دی؟ ټیک ټاک یې جی؟ تاکالی صاحب ژوند څنګه دی؟ زندگی، روزګار؟ یاره بس الحمدلله زندگی تیریږي، پاتې شو روزګار. نو بس روزګار دپاره به دا ووایم چې بس الله پاک ته چې ښه روزګار سبب وکړي او نور وخت روان دی پکې. قربان د جانان فلم پر لوکیشن باندې موجود یو، د دې کهانۍ ساس کړې تا ده. دا فلم به څنګه فلم وي د کهانۍ په حواله؟ قربان د جانان ښه فلم دی، کہانی خو ډېره ښکلې لیکلې شوې ده، بلکې سسپینس پکې ډېر زیات دی او ښه محنت مې پې کړی دی. خو اوس نور مخکې د الله کار دی، کوشش زمونږ دی او فیصله د عوام ده چې عوام خوښ کو. خو ښه فلم دی که عوام خوښ نه کو نو بس هېڅ هم نشته. باقي شاید عثمان صاحب د دې ډایرکټر دی او شاید عثمان صاحب هم چې کوم څرنګه سینونه پکچرایز کوي موږ ورته ګورو، تاسو هم ورته ګورئ نو ښه خواري پې کوي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو چیما صاحب چې کوم دی اصغر چیما صاحب په دې د دې پروډیوسر هم دی، نو پروډیوسر هم داسې پروډیوسر دی چې هر چاله خپل یو مقام ورکړی دی او ښه پروټوکول هر چاله ورکړي دي. نو او دې کې بیا وقار جانی دا زمونږ لکه بس دې فلم کې نوی هیرو دی، الله دې وکړي چې کامیاب شي. زمونږ دواړه ملګری هم دی، خالق هم دی چې زیت هم ورشو، ډېر عزت هم کوي. نو انشاءالله خواري هم ورسره ډېره کوو او انشاءالله چې دی به یو دی ته خدای پاک ورسوي، ځکه چې د خپل شوق هم دی او سینونه کوي. ښه اکټرانو د هغه لپاره لکه انټرویوانې ورکړي او ښه اصف خان صاحب هم ویل چې او د کې څه شته. نو انشاءالله چې تاسو په خپله هم وینئ او دې فلم کې نور هم ډېر ښه آرټسټان دي. خالده یاسمین پکې را، هغې پکې د مور کریکټر وکړو، داسې اصف خان صاحب دی پکې، عمران صاحب دی پکې، نسیم پهلوان دی پکې، بسماره پکې، داسې نور فنکاران هم پکې شته. تاسو ته پته نو نور د خدای کار دی، زمونږ کار صرف دا دی چې کوشش، نتیجه د الله لاس کې ده. قربان د جانان فلم ډېر سینز ما چې کوم دي وکتل، په دې کې چې کومې مکالمې وې دا مکالمې زبردسته، ډېرې د خوند. دا مکالمې د سید تاکالی صاحب ذهن ته له کومې خوا راځي؟ نو بس دا خو ګوره امدي د الله طرفه دماغ الله انسان له ورکړي که یو رک پکې خوا دې خوا شو بیا انسان خپل ځان هم نه پیژني. نو کوشش زمونږ دا وي او موږ چې پیسې مخلوم د دې مکالمې اخلو، رایټران خو نور هم ډېر زیات دي. نو بس زمونږ خو دا کار دی چې وروره موږ یو ځای ته موږ بیا دا نه ګورو چې دا جهانګیر صاحب ولاړ دی یا شاهد صاحب ولاړ دی یا ارباز صاحب ولاړ دی، یا مطلب دا دی یو نوی اکټر ولاړ دی. نو هغه نوی اکټر د هغه فلم حصه ده، هغه فلم هیرو دی. بس هغه لپاره موږ داسې نه کوو چې لګي نه موږ شاهد صاحب له یا ارباز صاحب له جهانګیر صاحب له یو شان شي ولیکو، دله بل شان ولیکو. نه، هغه به هغه شی وي کوم چې هغه سره جوړیږي او هغه به هغه شی وي، هغه ډایلاګ به وي کوم چې زړه نه لیکم. تاکالی صاحب ته چې د یو فلم کہانۍ لیکې، په دې کہانۍ کې اختیار ټول ستا وي که ډایرکټر یا فلم ساز څه
ګوتې متې پکې وي. نو دا خدا کار چې ډایرکټر ویره ما سره یو ایډیا را په دې ایډیا باندې تکار وکړه. هغه ایډیا راکړي موږ پې شروع شو. چې موږ پې شروع شو انټروله پورې ورسو. ډایرکټر ته ووایو چې بھئی دا شعر وګوره. ډایرکټر وګوري که هغه ته پکې خوا دې خوا ښکاري وایي یاره دا سین چینج که دا سین مه چینج کو دا ټیک دی دا ټیک نه دی که نه. بس په دې شي فل اختیار نی. فل اختیار دلته رایټر له څوک نه ورکوي که نه. ځکه چې دلته بل سړی رایټر له راج ورکړي نو هغه 10 ورځې به بل څه خوري. ځکه چې 10 ورځې خو رایټر سره خامخا 2-3 کسان ناستي خرچه خو یې بار نه وي که نه. نو که ما له اختیار راکړي خو زه بیا کور کې بس ولیکم که نه. او یو ورځ به ورشم ډایرکټر ته واورم خو دلته دا شی نشته. دلته کې خو پروډیوسر جیب ته خلک غلي وي هغوی وایي څومره چې موږ بار ناست یو که نه نو بس خرچه خو په پروډیوسر ده. نو لهذا دلته دا نشته هسې دروغو پکې کهاني به ټیک وي د دروغو به درته ګوتې وایي راوایي بس. تکالي صاحب دا ماته وایي د نوو او د زړو اکټرانو څه فرق دی؟ اولډ از ګولډ. دنیا به تېره شي فلم انډسټرۍ کې ډېر خلک راله بدر منیر به رانه شي. انډسټرۍ کې ډېر خلک راله اصف خان به رانه شي. انډسټرۍ کې ډېر خلک راله نعمت سرحدي به رانه شي. دغسې بیا دور د ارباز رالو د شاهد رالو. ډېر خلک به راشي ارباز به پیدا نشي. ډېر خلک به راشي جهانگیر به پیدا نشي. ډېر خلک به راشي شاهد به پیدا نشي. د هغې نه علاوه دا نوی دور شروع شو. د نوي دور چې کوم اکټران دي د اصغر چیما صاحب ښه ویلن دی. نو زما په حساب باندې چې دینه پس کم خلک راځي نو را به شي خو داسې خلک به بیا نه راځي. هره زمانه د بدې زمانې نه بدره وي. هره زمانه د بدې نو دا دروغ خبره چې یو سړی وایي زه به جهانګیر په کور کې نو ما یا دا چا ویلي دي. هغه ورځ مخلص صاحب هم زمونږ اکټر دی مونږ قدر هم کوو. هغه هم دا یو خبره کړې وه خو لکه مخلص صاحب ته هم زه ویم چې مخلص صاحب ټیک ده ته په خپل ځای ډېر ښه اکټر یې دې کې شک نشته. خو جهانگیر صاحب چې کم دی که نه نو جهانگیر صاحب چې کم الفاظ ادا کوي او کم ډایلاګ زه هغه له ورکړم او کم ډایلاګ هغه ما له واپس راکوي که نه نو کمال دی کمال. دغسې ارباز صاحب دغسې شاهد صاحب او دغسې مخلص صاحب باندې ما کار کړی دا نه چې کړی دغسې مخلص صاحب هم دی. خو کم از کم سینیر جونیر چا چې یو ځای نیولی دی هغې د خدای یو مقام ورکړی. دا مقام د الله نه علاوه بل څوک د هغه خلکو نه نشي اخیستی. دا دروغ خبرې دي. او زنګ وقار صاحب رالو یزه هیرو رالو الله دیو کې دته هغه مقام میلو شي که نه او چې سټرګل کوي نو انشاءالله میلو به هم شي. اوس جهانګیر صاحب هیرو شو. چیما صاحب رالو جهانگیر صاحب باندې یو سټرګل وکړو. جهانگیر صاحب یې هیرو پوشن ته واړولو که نه نو جهانگیر صاحب ښه شو که نه ښه شو. نو دې کې خو څه هغه نشته. اوس دا خو نه لګېږي چیما صاحب رالو جهانگیر ځای ونیو. جهانگیر ځای خو هغه نه یې نیولې بلکې دا دی چې چیما صاحب خپل یو سټرګل کوي کېدای شي هغه خدای پاک یو مقام ته ورسوي. ولې چې دا په اړه کې څه شته نه نیت هغه خو چې مړه دا کار هم کولو هغه به ویل زما مقصد دا نه دی چې د جهانگیر ختم کوم. زما مقصد دا دی چې موږ هم پکې ځان له دی جوړ کو خدای والا دی جوړ کو انشاءالله فلم به دا فلم به هم ښه ځي او دلته موږ ناست یو دا یاد ساتئ. ما هغه ورځ چیما صاحب ته ویلي بیا چیما صاحب ته به ډېر فلمونه جوړ کړي خو داسې فلم به بیا تم نشي جوړولی. د هغې وجه دا چې ممتاز علي خان صاحب ډېر فلمونه جوړ کړه خو د اوربل نن هم یادېږي. اوربل یادېږي که نه ګینې ډېرې جوړ کړي دي. نو دا د هر ډایرکټر یو فلم وي چې هغه یادګاري شي. باقي خو بیا جوړېږي ښه هم جوړ شي خو یادګاري بیا دا فلم وي انشاءالله. دې کې خبره نشته. او بل دا دی چې دې فلم کې ټولو ډېرو خلکو ډېره منډه وواله. هر یو اکټر هم پکې ښه محنت وکړو. مړه تر دې اوبه وواله زموږ پروډکشن منیجر سبحان صاحب ته یقین وساتئ چې زه به بس د هغه تعریف چې زه وکړم نو هغه کم دی. حالانکې هغه غریب سړی دی ما راسه پیسې خو نه راکړي په تعریف باندې. خو دا دی چې د هر چا ښه خیال وساتلو د هرې کمرې ته ورځي هر یو څه مسلې ما ته وایي به دا ډېر وي که نه. اکالي صاحب دا ماته وایي تا تر اوسه پورې تر نن تاریخه پورې تر قربان جانان فلمه پورې څومره کهانۍ ساز کړي دي؟ کم از کم داسې 50 خو شابه 50. په دې 50 کهانیانو کې داسې کهانۍ چې ستا هم خوښه وي او کتونکو تر حد زیاته هیټ کړي وي؟ نو زه خو چې کهاني لیکم زما خو هره کهاني خوښوي ځکه چې ما خو لیکلي که نه او بیا کتونکو خپله فیصله وي. ما پهله فلم لیکلی و شاه زلمي د پښتونخوا تقریبا 2009 ارشد صاحب ارباز او شهید صاحب پکې په پیله درکړه. هغې نه پس بیا را شروع شوي تر اوسه پورې تقریبا 500 پورې برابرې شوي. دې کې بعضې فلمونه داسې دي چې ښه هیټ شوي دي بعضې داسې دي چې نارمل تللي دي بعضې داسې هم وي چې هغه باړو پاسېدلي ني
نو په دغه عوامو فیصله لګه. سید تکالي صاحب ستا یو نوی فلم ساز کیږي دیدن، د دې په حواله څه وایې؟ نو دیدن دا هم یو لو سټوري ده، دیدن هم یو لو سټوري ده او د دې میوزک مکمل شو. زر محمد زرو د دې میوزک وکړو او انشاءالله د دې 10 تاریخ یا 12 تاریخ نه شوټینګونه دي. هغه وجه دا ده چې دا به شروع و، خو مسله دا وه چې اول د شهید عثمان صاحب شوټینګ و، اوس زما سوات ته تلل دی، حاجي نادر صاحب شوټینګ دی، هغه ډایرکټر دی او د سوات یو پروډیوسر دی که نه. هغه به 3-4 ورځې کار به 15 ورځې به زما وي، د به بیا راځم هغې نه پس به انشاءالله بیا د لاهور آوټډور کوو او بیا به فلم کوو انشاءالله. په دې فلم کې به کم فنکاران د خپل فن مظاهره کوي؟ په دې فلم کې شاهد خان دی، په دې فلم کې جهانگیر صاحب دی او په دې فلم کې ما ارباز صاحب تم ویلیو. اشکلیونیا فلم د ارباز صاحب شروع کېدو، په دې وجه ارباز صاحب کار ونه کو، خو بهرحال بیا هم زموږ کوشش دی که ارباز صاحب فارغ شون کېدی شي ارباز صاحب هم پکې راشي. دې نه علاوه پکې د کراچۍ هم یو نوی آرټسټ دی رحمان شاه خټک عرف شکرا، نو انشاءالله هغه هم پکې کریکټري او ښه کار به وي انشاءالله. نو بس دا فلم به جوړیږي، دا بیا وګورئ دیدن. زما ځان